سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو وروڼو ته. افغانانو پښتنو وروڼو سړی څه ووایي؟ دا دې منافق ته وګوره، دې پټګي ته وګوره، د دې ګیرې ته وګوره، د دې منافقت رذالت ته وګوره. دا د مولانا سمیع الحق زوی دی چې پلار یې 45 کاله وشو چې د آیسای ته پکې ووالو او اخره کې په داسې مرګ مړ کړو چې هغه ټوله دنیا ته معلوم دی چې چاړه ورسره پرته وه چې په چاړه یې د پلار نه دغه راپرېږدو بېادبي دې مافي فرض بېادبي دې مافي کڼۍ ورسره اچولې کنډم شرابو بوتل یې ورسره ایښی و. نو ته دومره که ځان ته مسلمان وې، دومره ځان ته پښتون وې او دومره ځان ته عالم وې، اول خو ورشه هغه پلار دې دغه عیسایي نه وګټه چې په سره که مرګ یې دله مړ کړو. زه ډېره بښنه غواړم ستاسې د به هم ډېر شاګردان د مولانا سمیع الحق به هم ډېر شاګردان. زه د حق علماو د حق قاري صاحبانو تاسو ته ټولو ته احترام لرم، خو تاسې خپله په دې ګریوان کې وګورئ چې دا خبرې د منافقت کوي که نه کوي، چې دی راځي زما په ملي اردو باندې زما په افغانستان باندې د کفر فتوا ورکوي چې هلته جهاد روا دی. نو اول د تا خدای پاک تباه او برباد کړي چې دغه قرآن دې تاسې ووایي د ستاسې د منافقینو ستاسې د شیطانانو د لاسه نن د مدرسو ته کنځلې کېږي، مدرسو ته شیطان خانې ویل کېږي، علماو ته شیطانان ویل کېږي، ځکه ستاسې منافقت چې ګوري زموږ دا ظلمیان بیا خپله جذبه نه شي کنټرولولی، د وچو د غمه بیا پکې لامدم سوځي. نو خدای دې تباه او برباد که تا ول د عیسایي ظلمونو ته وګوره، ته بیا لاړ شه افغانستان ته وګوره، بیا انډیا ته وګوره چې ستا د عیسایي دا ته چې په کوم ملک کې ناست یې د دې عمره ظلمونه خو اسرائیل هم والله کې فلسطینیانو سره کړي، کوم ظلمونه چې داسې دې کړي دي او لګیا دی اوس هم کوي. د پښتنو سره څه رقم په دې سوات کې دې ونه کاته ورته په سترګو ړوند شي. داسې یو عمل چې په سوات یا په دیر یا په مالکڼ یا باجوړ یا وزیرستان کې شوی دی، ته ماته د دنیا په تاریخ کې وښیوه چې ته نن راپاسېږي په افغانستان باندې فتواګانې ورکوې. و خدای هم تباه او برباد کړي د افغانستان نه تاسې څه شی غواړئ نور چې تاسې سهار او ماښام افغانستان او دغه او زه دغه رذیلانو ته یم چې وایم ګیره هغه ګیره ده ګیره چې ایمان پکې چې ایمان پکې نه هغه د سپي لکۍ ده او د دې د یو د ګیرې هر تار پورې 500 شیطانان نښتي. د دې په وجه باندې زما په وطن کې اور بل دی 45 کاله وشو. و خدای هم تباه او برباد که همدغه یو افغانستان ته هم څنګه دغه آیات او دغه قرآن راوړې. دا ته چې په کوم دي کې ناست دا کفري قانون دی، په دې په خلاف باندې ته خو ورکوې او جهاد فتوا کنه چې بمبکۍ دي که نه دي بمبکۍ که نری د خپل پلار دی وګټه. ته د جهادونو خبرې بیا وروسته کوه چې پلار سره یې درته څه عمل وکړه، که تا کې دومره در کې ایمان دومره در کې غیرت وي خو د خپل پلار بدل دی واله، ته بیا راځه د جهاد خبرې زما په وطن باندې کوه. موږ په جهاد او په ناجهاد باندې پوهېږو، خو ستاسې په منافقت باندې موږ ډېر سخت خفه کېږو. هر څوک چې په پاکستان کې ناست او په افغانستان باندې د جهاد فتواګانې ورکوي هغه ابلیس دی، هغه منافق دی، هغه د هیلهمنډۍ بچی دی، هغه د قائد اعظم ناجایز اولاد دی. ورک شي خدای مخونه